السلام علیکم، زه یم ریاض کار او نن تاسو ته په یوه نوي ویډیو کې حاضر شوی یم. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې موږ څنګه کولی شو چې د فیسبوک هېر شوی پاسورډ را پیدا کړو. د دې سیټینګ لپاره تاسو باید هغه سیم کارت ته لاسرسی ولرئ چې تاسو پرې فیسبوک جوړ کړی دی. نو زه د ویډیو په طرف تاسو ګورئ همکار سکلز یوټیوب چینل، زه یم ریاض کار، راځئ چې شروع یې کړو. نو د دې لپاره ملګرو تاسو خپل فیسبوک له تاسو سره په فیسبوک کې راخلاص وي، تاسو به هغه لاګ آوټ کړئ، تاسو ته به دا ډول صفحه راخلاص شي او په دې ځای کې به تاسو ته د لاګین نه ښکته تاسو ته ښکاري فرګاټن پاسورډ، په همدې به تاسو یې کلیک وکړئ او په دې ځای کې به تاسو ته دا ډول صفحه راخلاص شي. نو په دې ځای کې به تاسو هغه نمبر سرچ کړئ چې تاسو پرې فیسبوک آی ډي جوړه کړې ده. زه به نمبر سرچ کړم، دغه زما نمبر دی او زه غواړم چې په دې باندې خپل فیسبوک آی ډي لاسته راوړم. نو کله چې تاسو نمبر دغه سرچ کړئ، له هغې څخه وروسته به تاسو په شنه بټن فینډ یور اکاونټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. که چیرې تاسو په خپل نمبر باندې 2 یا 3 فیسبوک آیډیان جوړې کړي وي، کله چې تاسو خپل نمبر سرچ کړئ نو هغه ټول آیډیان به تاسو ته راشي او هغه آی ډي چې تاسو غواړئ چې پاسورډ یې نوی کړئ هغه خانه به تاسو ټیک مارک کړئ. ما په خپل نمبر باندې همدا یوه آی ډي جوړه کړې ده، نو ځکه یې ډایرکټ زه خپلې آی ډي ته راوستم. کله چې تاسو ته دا ډول صفحه راخلاص شوه نو ښکته تاسو ته ښکاري ګیټ کوډ، په همدې به تاسو یې کلیک وکړئ او تاسو ته به دا ډول صفحه راخلاص شي. نو دلته تاسو ته ښکاري چې له موږ سره ټیک مارک شوی دی کنفرم و یا ایمیل. نو زه به دا نمبر ته واړوم سینډ کوډ و یا اس ام اس، په همدې به زه کلیک وکړم او تاسو ته وایي چې ستاسې کوډ به دغه نمبر ته لاړ شي. نو له هغې څخه وروسته به تاسو په کانټینیو باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته ملګرو تاسو نه هغه کوډ غواړي چې ستاسې دغه نمبر ته تللی دی. همدغه دی ملګرو، تاسو ولیدل چې موږ ته کوډ راغی او په اتومات ډول باندې کنفرم شو. که تاسو سره په اتومات ډول باندې کنفرم نه شو نو په هغه خانه کې به تاسو هغه کوډ ورکړئ چې هغه ستاسو نمبر ته تللی دی او هغې څخه وروسته به تاسو په شنه بټن باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته به دا ډول صفحه راخلاص شي. نو ما ته په اتومات ډول باندې کوډ هم راغی او کنفرم هم شو. له هغې څخه وروسته ملګرو تاسو په الاو باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته تاسو ته وایي چې دلته تاسو خپل نوی د خپل خوښې پاسورډ ورکړئ. نو دغه دی ملګرو، ما خپل نوی پاسورډ ورکړ او له دې څخه وروسته به زموږ فیسبوک اکاونټ په دغه پاسورډ سره کولاویږي. له هغې څخه وروسته کله چې تاسو دلته نوی پاسورډ ورکړ بیا به تاسو په کانټینیو باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به لږ پروسیسینګ واخلي او موږ ته به په خپل فیسبوک کې خپل فیسبوک اکاونټ راخلاص شي. نو دغه دی ملګرو، دا به تاسو اوکې کړئ او دلته به اوس موږ ته فیسبوک اکاونټ راخلاص شي. دغه دی ملګرو، تاسو ته ښکاري یو ځل به تاسو له دې فیسبوک اکاونټ څخه وځئ او دوباره به تاسو بیا خپل فیسبوک راخلاص کړئ او دلته به تاسو سره خپل فیسبوک اکاونټ راخلاص شي. که ویډیو مو خوښه شوې ویډیو ته لایک ورکړئ، زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. میلاویږو په داسې نورو ښکلو ویډیوګانو کې. تر بلې ویډیو مو د خدای په امان.